السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. ما هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو هم په خیر او خیریت سره روان وي او هر رقم مشکلات نه په امن یاست. موږ هم الحمدلله ستاسو په دعاګانو روغ او جوړ یو. دوستانو، اختر مو څنګه تیر که او قرباني مو وکړه که نه، او که کړې مو وي نو کوم مال مو صرفه که. موږ خو قرباني دپاره افغانستان ته پیسې لېږلې وې تر څو یو دوه غریبانو چاره هم وشي. په دې ولاګ کې به دا چې اختر مو دلته څنګه تیر که دا به درسره شریک کړم. دا چې د اختر په اوله ورځ هوا ډېره خوندوره وه، نو ټولو په ګډه دا پلان ونیولو چې باندې چېرته په ازاده هوا کې اوله ورځ په ګډه سره ولمانځو او د دې دپاره به هر یو ځان سره یو د خوراک شي او یو خواږه راوړي. نو ما د ډېر سوچ نه بعد پلان ونیولو چې شیربرنج او چکن پاف جوړ کړم. نو د دې دپاره مې اول تقریبا 3 پیالې وریجې خشتې کړلې، بیا مې په یو پراخه دیګ کې 3 لیټره شیدې وریجې واچولې او دا مې جوش کړې تر څو وریجې نرمې شي. دې تقریبا 45 دقیقې وخت ونیولې. دیګ مې منځ منځ کې ښورولې هم تر څو وریجې دیګ پورې وننښلي او ونه سوځي. وریجې مې چې تقریبا 45 دقیقې پخې کړلې، بیا مې دغه لاسي مکسر سره لږ مکس کړ تر څو وریجې لږ میده شي. بیا مې پکې د نیمې پیالې په اندازه بوره، یوه قاشقه هیل واچوله او ټول مې سره ګډ کړل. ورپسې مې پکې د غړنګ پیروینه هم واچوله او دا مې ورسره ګډ کړ. بیا مې پکې یو قطۍ دغه خوږې کانډنس ملک هم واچولی، دا چې دا خپله ډېر خوږ دی نو په همدا وجه مې بوره پکې کم اچولې وه او دې سره شیربرنج ډېر خوندور هم راځي. بیا مې یو څو دقیقې نور هم همداسې مسلسل دیګ وښوروله تر څو وریجې بیخي نرمې شي. وریجې چې بیخي نرمې شي او شیربرنج پوخ شو، بیا مې منقل ګل کړ او دیګ سر مې بند کړ، همداسې مې پرېښودله او بیا لاړم چې ماشومانو دپاره عیدي اماده کړم. لکه هر کال او هر اختر دا ځل مې هم خپل بچیانو او خور او ورور ماشومانو ته اختر ډالۍ په دغه شان جوړ کړ چې په دې ویډیو کې ګورئ، چې په یو پاکټ کې مې لږ خواږه او پیسې ورته کېښودلې. ډالۍ مې چې جوړې کړې دا مې بیا په دې پتنوس په سر کېښودلې او دوباره راغلم اشپزخانې ته چې دیګ پوخ کړم او د هلته وړلو دپاره مې دغه چکن پف پخولو اراده کړې وه. نو د دې دپاره مې اول تقریبا 1 کیلو په اندازه د چرګ د سینې غوښه مې په یو دیګ بخار کې واچوله. ورپسې مې بیا لږه مالګه او سرکه هم واچوله. د دیګ بخار سر مې بند کړ او تقریبا 8 دقیقو دپاره مې بخار ورکړ. غوښه چې نرمه شوه بیا مې اوبو نه لرې کړ او یو پنجې سره مې ریشه ریشه کړ. بیا مې 2 دانې میانه سایز پیاز راواخیستل، سپین مې کړ او په دغه رقم چې ویډیو کې ګورئ دغسې مې میده میده کړ. ورپسې مې یو کړاهي په منقل کېښودله، 4 غټې قاشقې په اندازه غوړي مې هم پکې واچول او پرې مې ایښودل چې ګرم شي. غوړي چې ګرم شول بیا مې پکې میده شوي پیاز هم ور اضافه کړ او یو څو دقیقو دپاره مې همداسې غوړیو کې سره کړل. تر څو چې پیاز سره کېدل نو ما هم لږ دولمه مرچ میده کړ چې بیا وروسته هغه هم پکارېږي، نو چې تیار میده وي نو کار به اسان شي. پیاز چې لږ سره شول او لږ نرم شول، غوښه او دولمه مرچ مې هم پکې واچول او سره مکس مې کړل. بیا مې پکې د ضرورت په اندازه مالګه، پاپریکا پوډر، اوریګانو، سویا ساس او د کورنۍ مساله دار مرچک نه هم پکې واچول، ښه مې سره ګډ کړل. ورپسې مې بیا پکې لږه سرکه، کورکمن او د هوږې پوډر نه هم پکې ور اضافه کړ. دیګ مې ښه وښورول چې دا ټول مواد سره ګډ شي.
بیا مې پکې 2 غټې قاشقې په اندازه اوړه، 4 غټې قاشقې پیروی او د نیمې پیالې په اندازه شیدې هم واچولې او سره مکس مې کړلې. ورپسې مې یو څو ټوټې پنیر هم په سرې واچولو. دا ټول مواد مې سره ګډ کړ چې دا پنیر پکې حل شي. بیا مې منقل ګل کړ او دا مې پرېښودله چې لږ یخ شي. تر هغې مې بیا یو دانه هګۍ لږ شیدو سره مکس کړ چې دا بیا د دې اوړو په سر ووهمه. بیا مې یو پاکټ دغه تیار اوړه چې پف پیسټري په نوم یادېږي دا واخیسته. دې یو پاکټ کې 10 دانې وي چې هر یو نه 2 دانې جوړیږي. د دې یو دانه مې راواخیسته، منځ مې 2 ټوټې کړ. د دې یو ټوټې یو خواته مې د غوښې مخلوط نه د یوې غټې قاشقې په اندازه واچوله. د دې اوړو بل خوا مې پرې راتاو کړ او بیا مې پنجې سره ښه کلک کړ. دا چې څنګه جوړیږي تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. دا ټول مې بیا د داش په پتنوس باندې کېښودل او منځ نه مې لکه څنګه چې ګورې پرې کړل. ورپسې مې د هګیو مخلوط نه پرې ووهلو. بیا مې هر یو باندې لږ کنځلې او سیاه دانه هم واچوله. بیا مې دا ټول په تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې تقریبا 20 دقیقو پورې پاخه کړل. دا چې پاخه شو بیا مې لږ پرېښوده چې یخ شي او بیا مې په دې لوښي کې کېښودل او 2 دانې لوښي مې ترې ډک کړه. بیا مې یو څنګ ته کېښودل او لاړم چې شیربرنج هم لوښي کې واچوم. دلته به تاسو سره یو ټریک شریک کړم چې که چیرې تاسې هم زموږ په شان شیربرنج ډېر ټینګ او کلک نه خوښیږي نو کولی شئ بعد له دې چې یخ شي د خپلې خوښې په اندازه پیروی پکې واچوئ او ښه یې مکس کړئ. بیا به شیربرنج مو د خپلې خوښې په کنسنسټي جوړ کړئ. زموږ کور کې د ډېرو کلک نه خوښیږي نو بیا په دغه طریقه بیرته برابروو. داسې بیا خوند یې هم ښه راځي. شیربرنج مې بیا په دغه غټ لوښي کې وویستلو. په سر مې ورته د ښایست او زینت لپاره میده شوي پسته او بادام واچول او لږ د ګلاب وچې پاڼې مې هم پرې واچولې. نو بیا دا خواږه تیار شو. دا مې بیا دواړه یو څنګ ته کېښودل او لاړم چې ځان او ماشومان تیار کړم. بیا مو حرکت وکړ هغه ځای په لور چې موږ ټولو په ګډه سره خوښ کړی وو. په لاره کې رش هم ډېر و نو ځکه لږ ناوخته ورسېدو. هلته چې ورسېد نو بیا مو لاس په لاس کو هر څه مو زر زر آماده کړ او ډوډۍ مو په ګډه سره وخوړله. دا چې موږ ټول تیار مخکې نه پلان کړی چې څوک به څه راوړي نو دا چا بریاني راوړی و، چا قابلي و، چا کباب او داسې نور خوندور خواړه. ډوډۍ نه بعد مو بیا چای هم وڅښلو چې چای دپاره مو هم ځان سره هر څه تیار راوړي وو او شین چای مو هم تیار کورونو کې دم کړی و ځان سره راوړي وو. او دا هم زما د اختر جوړه چې ما په دې ورځ لپاره ځان ته اخیستې وه. بیا نو ماښام پورې هماغلته وو. د ټول ډېر ساعت تېر شو خصوصا د ماشومانو. آزاده ځای و نو هغوی د خپل په زړه ښې لوبې پکې وکړې. نو ډېر خوشحاله هم شول. دومره لوبې سره وکړې چې څنګه کور ته راغلل د فتن یې سر ځانونه ومینځل او بیا ویده شول. زما په نظر په دې غربي ملکونو کې دا ډېر مهم دی چې ماشومان ته په داسې ورځو باندې د خپل کلتور او عنعنات ور وښودل شي. یعنې که خپلوان څوک لري خپلوانو کره لاړ شي یا هم که څوک نه لري په داسې ورځ لږ ماشومان باندې وباسي تر څو هغوی پوه شي چې دا اختر دی او موږ اختر کې څه کوو او څنګه یې لمانځو. په سبا یعنې د اختر په 2مه لاړو مورجانې کره مې چې مورجانې موږ دعوت کړی خپل کور ته یې راغوښتي وو. مورجانې مې ځان ډېر په عذاب کړی هم و. نو دا ورځ فقط زموږ خپلې کورنۍ دپاره و چې دا مکمل ورځ موږ خویندې وروڼه خپل پلار او مور سره یو ځای تېر کړ. مورجانې مې ډېر خوندور خواړه هم تیار کړي وو. د مور د لاس خواړه خو هسې هم ډېر خوند کوي نو موږ هم ښه د زړه د خلاصه وخوړل. ډوډۍ نه بعد مې بیا چای د مورجانې په بالکن کې وڅښله چې د بالکن ډېر غټ او پراخه دی او ډېر ښایسته هم دی. په دا ورځ نری نری باران هم ورېدلو نو د چای څښلو خوند لا ډېر شو. په بله ورځ یې موږ دوباره دا ورځ یوازې خویندو ورونو ته وټاکله چې په دا ورځ موږ یو آل یو کین ایټ رستورانټ ته لاړو چې پکې حلال چینایي یا سمندري خواړه ول. په دې رستورانټ کې 2 خاص خبرې وې. یو دا چې دلته تقریبا ډېر ډولونه سمندري خواړه ول. بل دا چې دغه خوراکونه په لوښي کې پراته او د یوې دورې په شکل کې دوامداره تاوېدل او ستاسې په هر څه چې زړه کېدل کولی مو شو چې ځان ته یې ترې راواخلئ. ځکه چې دا یو بوفې سیستم و او بل جالبه ټکی دا و چې جوس یا څښاک به روبوټ درته راوړلو. په خوړو کې سوشي، شریمپس،
ماهي او داسې ډېر نور سمندري خوراکونه وو او ترڅنګ یې میوه او خواږه هم فرېمانول. داسې ورځې چې زه خپل خویندو وروڼو سره تېروم ما ته دا ډېر خوندور وي او ډېر ساعت مې تېرېږي او داسې ورځې مونږ کله ناکله پلان کوو چې یوازې مونږ خپله خویندې وروڼه یو بل سره وخت تېر کوو او نور هېڅوک هم نه وي. ډوډۍ نه بعد بیا مونږ لاړو یو فلم مو هم ولیدلو چې نوی راوتلی و. نو په دا ورځ واقعا زموږ ډېر ساعت تېر شو او ډېر خوند هم وکړو. دوستانو دا وه د نن ورځې ولاګ. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.